سلامونه دوستانو ته مو د روغ او جوړ خوشحاله به اوسئ. لومړی خو کسانو ته مبارکي وایم چې هامسټر کمبوډ کې کار کړی دی او ټوکانې جمع کړي دي او دوی به یوه ښه سرمایه او ترلاسه کړي او یو څومره کار یې چې کړی د هغې مطابق به خپله ګټه ترلاسه کړي. چا چې زحمت ایستلی وي حتما به هامسټر کمبوډ ورته خپله ګټه ورکړي. نو دا چې دوم سیزن پیل شولو د هامسټر کمبوډ نوم سیزن کې څنګه کولی شو ګډون وکړو ټوکن راجمع کړو. طریقه د تیر په څیر دی خو یو څه بدل چې په دې کې دا د هامسټر کمبوډ اوس د کوین پر ځای الماس ورکوي چې ما سره اوس مهال 1.18 الماس دي. څنګه دوستانو کولی شو په دې کې الماس جمع کړو. د الماسو جمع کولو لپاره هامسټر کمبوډ کې هماغه ډول گیمونه هم دي چې گیمو په واسطه کولی شئ. لومړی دوستانو په دې برخه کې راځو لاندې دغه گیمونه ته دوستانو. په دې کې دغه گیمونه دي تاسو هامسټر کې ډاونلوډ کړي او تاسو به کلیان ترلاسه کولی او کلیانو په واسطه تاسو ته خپل کلیان یې پکې تللی. اوس هامسټر کمبوډ دغه گیمونو باندې تاسو ته دغه کوم الماس لري دغه درکوي. او دوم کې دوستانو دغه مینی گیم اپشن هم په دې کې شته. بعضې ما چینل ته مینی گیم چې کوم دوستانو دغه یعنې هغه کړی و نشر کړی و خو بیا بعضې ملګرو ویل چې هامسټر کمبوډ کې خو نوی اپډیټ کې خو گیمونه نشته. نو کلی دوستانو شته د هامسټر کمبوډ اوس په کلی هم تاسو پکې خلاصولی شئ. نو دا چې کلی څنګه خلاصېږي زه هره ورځ تاسو چینل کې دغه نشروم. تاسو هم زموږ چینل ته سره جوین کړئ. لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شته دی. همغه ډول دوستانو تاسو گیمونه هم په هامسټر کمبوډ کې ترسره کولی شئ. او د ترڅنګ په دې کې دغه د کوم گیم چې تاسو دغه گیم چې ترسره کولو همدغه گیم هم اوس کولی شئ. په دې باندې هم تاسو ته د کوین په ځای اوس تاسو الماس درکوي چې تاسو دغه گیم کله کوئ تاسو ته به دغه هامسټر کمبوډ الماس درکوي. نو دغه تاسو بیا الماس کلیم کولی شئ. نو دوم سیزن هم تاسو هامسټر کمبوډ حتما ګټه واخلئ. نو راځو هامسټر کمبوډ کې اوس نوره طریقې ګورو دوستانو چې نوره په دې کې په کومو طریقو باندې کوینونه موږ تاسو وګټو. نو دغه هامسټر کمبوډ 1 سیزن چې دی هغه پای ته رسېدلی دی. نو راځو دوستانو نوره طریقې څنګه کولی شو په نورو طریقو باندې هامسټر کمبوډ کې خپل کوین ترلاسه کړو. خپل کوم الماس لري دغه دوستانو ګورو تاسو کتلی شئ ما پراپر هاوز چې دی هم 0.001 ما ته جمع کېږي. اوس مهال دغه هم تاسو کولی شئ چې بیا کلیم کړئ. زما نیټ یو څه ضعیفه دی. راځو دوستانو په دې کې بله چې فرینډز برخه ده دوستانو په دغه فرینډز برخه کې هم تاسو خپل ملګري چې کوم دعوت کړي وو هامسټر ته مو چې کوم دعوت کړي وو ملګري هم تاسو دلته ښایي. او ایرن برخې ته راځو دوستانو. په ایرن برخه کې ټاسکونه دي همغه ټاسکونه چې تاسو ته تیر ځل هامسټر کمبوډ کې ترسره کول همغه ټاسکونه اوس تاسو دلته هم کولی شئ چې د دوی ویډیوګانو کتل دي او الماس ترلاسه کول دي. یو ویډیو چې ورته وګورئ یو ساعت وروسته راځئ او دغه چې کوئ تاسو به یو الماس درکوي. ما 2 ویډیوګانې وکتلې دوستانو او 2 الماس یې راکړل. د دوی فیسبوک چې ورته فالو کوئ تاسو ته بیا هم په دې باندې هم هامسټر کمبوډ چې کوم دی یو الماس درکوي. راځم زه دغه هم دوستانو اوس چې کوم د دوی کوم انسټاګرام اکاونټ دغه ورته فالو کوئ په دې باندې هم تاسو ته یو هامسټر کمبوډ کې یو الماس جمع کېږي. د دوی ټویټر ورته فالو کوئ او له هغې وروسته ریفرل برخه ده دوستانو. تاسو په مخکې هم ریفرل راوستلي ورته او اوس هم تاسو چې 3 ریفرل راولئ 3 او که چېرته 7 ریفرل راولئ 8 او که 10 ریفرل راولئ 12 او که 25 ریفرل راولئ بیا تاسو کولی شئ چې 25 البته 15 هامسټر کې د کوم الماس لري دغه ترلاسه کوئ. ښه دوستانو اوس راځو نورو ته. په دې کې کوم دوستانو دغه تاسو چې د ښکاري په دې کې دغه راځو په دې باندې کلیک اخلو. اچیومنټ کې هم دوستانو تاسو کتلی شئ اپګریډ کارډونه دي همغه تاسو فعالیت چې څومره تاسو فعالیت کړی و اپګریډ څونه کارتونه مو تاسو ترغه کړي وو نه اپګریډ کړي وو. او په دې کې اوس راځو دوستانو تاسو اوس هم کار پکې کوئ. د دوی ویډیوګانې ګورئ کارتونه اخلئ همغه کارتونه اوس هم اخیستلی شئ. او دغه د دوی سکرینونه دي دغه ټول تاسو ته دوستانو پرې درکوي. دغه مکمل تاسو آن لکئ واخلئ ځکه چې پرې دي تاسو کوم الماس په دې باندې نه لګېږي. هر یو در سره واخلئ پرې ترلاسه کوئ. نو زه یو ځل راځم دغه ټول اخلم. نو ما خو وایستل ټول ډېر بهي زیات دي. تاسو ټول هر یو په وار سره ترسره کوئ. د تیر هامسټر کمبوډ لومړي سیزن کې چې تاسو به چې هر سکین اخیستل دوستانو نو په وروستی سکین چې هغه په 500 میلیونه کوین باندې و دوستانو. نو اوس یو څه بیه هم راکمه شوې ده یعنې بهي پرې شوي دي. په دې کې پراپر هاورز ګټه چې دوستانو هغه موږ تاسو څنګه ترلاسه کوو هم د دې کارتونو په واسطه دوستانو. تاسو به په دې کې کارتونه اخلئ او لومړی راځو په دې کې تاسو راشئ په دغه ځای باندې کلیک واخلئ. په دې کې تاسو ټوکن ښایي دغه راځو تاسو څومره ټوکن کړي یعنې څومره دی 9 ورځې ما هامسټر کمبوډ په دغه موبایل کې استعمال کړ.
او د دې ترڅنګ 945 کارتونه ما اپګریډ کړ او د ترڅنګ ما ټوټل کوین چې هغه دومره وو تقریبا شاوخوا 280 بلیونه ټوټل کوین ارنین چې دوستانو هغه 280 بلیونه دی او له هغې وروسته دوستانو دغه هم کارتونه تاسو کتلی شئ راځو له دغې برخې نه هم اوس څو بیرته شاته په دې کې دغه ګیمونه تاسو ته ما وښودل چې تاسو به دغه ګیمونه ترسره کوئ په دغه ګیمونو باندې چې ترسره کړئ دلته به کلیانې ورکوئ او تاسو ته به خپل د دوی کوم الماس چې دی هغه دوستانو جمع کیږي او راځو په دې برخه کې دوستانو تاسو چې کله راشئ په دغه ګیم باندې کلیک واخلئ او په دې کې د منی کارت ته راشئ په دې کې تاسو ته دغه یو کارت دوی دوستانو پرې درکوي نو ما یو کارت اخیستی 0.05 الماس یې امر کړی دی او بیا له هغې وروسته تاسو کولی شئ دغه وخت چې کله پوره شي بیا کارت واخلئ راځو بیا په نیو کارت باندې کلیک اخلو په دې کې چې تاسو کارتونه اخلئ مثلا زه دغه په یو الماس 0.01 الماس باندې اخلم البته ما په 2 الماس باندې اخلم او ما ته به 0.01 الماس جمع کېږي راځم دغه هم دوستانو اوس اخلم او راځم دغه نور کارتونه هم اخلم دغه هم په یو الماس اخلم او راځم نور هم دوستانو تر څو چې ما سره څومره الماس دي په دې باندې دغه ټول کارتونه زه اخلم دغه کارتونه خو ما دوستانو واخیستل په دې باندې د تاسو پراپر هاورس چې دی هغه زیاتېږي په دې کې نور نیو کارتونه نه شول پاتې ما ټول واخیستل ما سره 0.18 کوم دغه غچ دي الماس دغه پاتې شول ما ته په هر ساعت کې 0.015 الماس جمع کېږي شاید د دې قیمت نور هم لوړ شي که نه یعنې لوړ واوسېږي په همسټر کمبوډ کې نو تاسو نور په دغه ټک ټک باندې دا نشئ ترلاسه کولی صرف تاسو کار کوئ او دغه به ترلاسه کوئ دوستانو زه ویډیو نور نه اوږدوم ویډیو چې تر همدې ځایه که خوښوي مې لایک کړه نورو دوستانو سره هم شیر کړئ ختما بیا هم درته وایم چې د همسټر کمبوډ له دغه سیزن څخه تاسو ضرور ګټه واخلئ ځکه چې دغه سیزن تاسو څخه تېر شي نو تاسو بیا نشئ کولی اوس هم که چا چېرته ایکسچینجونه نوی انتخاب کړی تاسو کولی شئ ټون کیپر سره اوس هم دغه تاسو دوستانو بلکې ما خو له مخکې نه باینانس سره کړی دی نو باینانس ته به ویډرا ورسیږي او کیک ستا دوستانو ترڅنګ به یې بیرته نو دا چې یوازینی والټ چې دی هغه ټون کیپر دی نو دا پته تر اوسه پوره نه لګېږي چې دوی لومړی ویډرا ټون کیپر ته ورکوي که سرپۍ ته نو شاید لومړی ویډرا یا ټون کیپر ته ورکوي ځکه چې هغه یوازې دی او که ټون کیپر ته نه و نو بیا به لومړی ویډرا چې دی هغه به ایکسچینجونو ته ورکوي سرپۍ ته به یې دوستانو ورکوي سرپۍ ته به ورکوي چې باینانس دی ترڅنګ به یې بیټ دی او کیکس دی همدا شانتې نورې دي نو تاسو هم ورته په تمه شئ دوستانو تاسو هلته ښکارې 15 او 3.48 منټه دغه ورته پاتې دي نو ویډرا هم د دوی تاسو ته به رسیږي حتما دغه لنچ کېږي لیسټ کېږي به او بیا به تاسو ته خپل ټوکن چې دی هغه ویشل کېږي او له هغې وروسته تاسو بیا کولی شئ چې ډالر ته نورو کرنسیانو ته ایکسچینج کوئ